په ورډ کې ټیبل مینو ټیبل کې ډرا ټیبل ته دا کلیک کو موږ ته مکمل یو بل ټول بار راځي رائټ کلیک دا به هایټ کو دغه ټول بار کې موږ مثلا د دې په ذریعه باندې کولای شو چې یو ټیبل رسم کو دې ځنه مثلا لاین ورته خو چې سره کم لاینې دې کې مثلا څومره ډبل وي څومره نری وي دې کې ورته رنگ انتخابو او دا اوس موږ انتخاب کو دا ځکه کش کوم دلته ماوس په کلیک کې کش وکړي څومره اندازې کش کوي کش کې ماوس پرې دا ګور ټیبل بارډر جوړ شو ورته هم دنه لین د مثلا د سنری وي دا ګور دلته مثلا زه ماوس کلیک کوم کش کوم دا خپل لاین ډرا کیږي دا ګوري په دې ډول تاسو ډېر ښایسته ټیبل جوړولی شئ دا به مکمل کو ښه د دې په ذریعه باندې څه کېږي د دې په ذریعه باندې کېږي مثلا داسې زه کلیک کوم دا رنګ دغه لاین ورکېږي ګور دواړه سره یو ځای شو انډو دا وګورئ چې کله دا دلته راولم ګورئ دا همدا ډول په دې خو پوه شئ چې لاین یې سره کم وي څومره ډبل وي رنګ یې سره کم وي د لاین د دې په ذریعه که څه موږ دغه لرې کړو انتخاب به لرې کوي او دا یو څو خانې به سلیکټ کړي څلور خانې ما سلیکټ کړې دې سره کولی شئ چې مثلا ټولې خالي کړي یا مثلا دا درې طرفه خالی کې مثال یا دې خوا نه کوم زه وڅم ټول خالی کړم دا وګورئ دا خړ به ښکاري خو پرنټ پرې کې وګورئ دا نه ښکاري دا وګورئ دا به داسې پرنټ کېږي ځکه هغه موږ لرې کړل دا خړوالی هم موږ لرې کولی شو همدې ټیبل مینو ته چې راشي دې ځای نه هایټ ګریډ لاینس دا کلیک کې وګورئ دلته هم نه ښکاري د دې په ذریعه موږ کولی شو چې څه وکړو دا لینونه یا بېرته مثلا ورته ورکړو ګورئ څلور واړه لینونه ما بېرته ورکړه څلور واړه خانو ته دا څه کار کوي دا دننه مثلا د دې دغه بیکګراونډ کې مثلا زه اوس دلته لیکم دلته لیکم مثلا نیم زه غواړم دې ته رنګ ورکړم دې بیکګراونډ ته دې ځای مثلا ته کولی شئ رنګ ورته ورکړي دا وګورئ دې ځای کې مثلا که تاسو کولی دا بټن کلیک کړئ انزرټ نیو ټیبل په دې خانه کې یو بل ټیبل هم انزرټ کولی شئ دا وګورئ انزرټ ټیبل دلته اوس مثلا نمبر اف کالمز نمبر اف روز څو کالمه ولري مثلا څلور کالمه او ورته هم اووه روګانې دې ولري اوکې دا وګوره یو دوه درې څلور کالمه دي اووه روګانې دي یو دوه درې یو شمارئ انډو انزرټ کالم ټو لیفټ انزرټ کالم ټو رایټ ښي طرف چپ طرف ته یو کالم اضافه کړئ ګوره کلیک دلته یو کالم اضافه شو همدا ډول چپ طرف ته داسې رو اضافه کولی شئ ګوره دلته لاندې یو رو اضافه شوله انزرټ سیل یوه خانه اضافه کوئ کوم طرف ته دا بله خانه وباسي دې خوا ته وکړئ دا ګوره یوه خانه اضافه شوله ټول یو برابر دي دلته یوه خانه اضافه ده انډو کوم یې زه انډو انزرټ سره خانه دې سره رو دې سره کالم دا څه کار کوي ګورئ زه آټو فټ ټو کنټینټس دا څه کار کوي زه دا انډو کوم یو څو خانې ښه دلته لیکم مثلا اف نیم دلته لیکم سیلري دلته لیکم ټلیفون دلته ورته لیکم ایډرس اوس وایم چې دا برابر شي سره ګوره زه دا ډرا ټیب هغه کلیک کوم ډرا ټیبل او دلته مثلا دا ټولبار راځي زه دغه آپشن کلیک کوم ورته ما آټو فټ ټو کنټینټس دې مطلب دا چې د لیکلو مطابق دا ټیبل ورکوټی ګوره فادر نیم ما لیکلي دومره خانه خالي ده دا به ټول سره ګوره لیکلو مطابق دا ټیبل برابر کړي آټو فټ ټو کنټینټس آټو فټ ټو وینډوز مکمل دا څومره چې وینډوز ده صفحه ده دې ته مثلا غټې ګوره د دې خانه خو مثلا همدومره څومره چې صفحه ده هغومره برابر مثلا دا غټ شو او که چېرته ورته یو چې فکس کالم څه کار کوي ګوره زه دې ځای کې مثلا نوم لیکم چې وحید الله سادات ګوره مخکې ځي همداسې خو چې کله سادات لیکم دا لاندې راکوزېږي دا ګورې زه نوم مثلا نور مقدم دا لاندې راکوزېږي لاندې نه کوزېږي په دغه ټایم کې د مثلا دا کالم ورسره غټ شي دې دپاره ورته کلیک کوو فکس کالم نه دا خو مخکې نه انتخاب دی فکر کوم ځکه دا کالم غټ نه شو دا به داسې وکړو چې یو بل ټیبل رسمو نو نیو ډرا ټیبل او ګورئ ورته د فکس کالم ته زه دې ځای کې مثلا لیکل کوم دا ګورئ دا کالم غټېږي کله چې فکس کالم وایډ کلیک کړو بیا دا کالم نه غټېږي ګورئ زه اوس راځم ورته فکس کالم وایډ اوس ګورئ ډي باندې زه پرس کوم ګوره لاندې راکوزېږي بیا رو غټېږي کالم نه غټېږي دا فکس کالم فټ ټو وینډوز ښه راځو دلته دا څه کار کوي دا چې کله یو څو خانې موږ انتخاب کړو ټیپ بټن سره دا خانې نور هم اضافه کېږي ښه دلته اوس دا څلور خانې زه بلاک کوم ورته یم یوې که سره ګوره دا یوه شو واپس بېرته تقسیم یې څو ته تقسیم کړي 2 پر 2 اوکې دا وګوره
بیرته مثلا څلور خانې شولې. دا لیکلي دي مثلا کوم ځای کې وي، مینځ کې دي وي، غاړې ته دي وي، لاندې دي وي. دا ګوره مینځ ته دې راشي، دا ګوره ډي مینځ ته راغی. دا ګوره بعضې خانې وړې دي، بعضې غټې دي، ځکه چې موږ او تاسو په خپله په لاس جوړې کړو حتما څه فرق پکې وي. دا بلاک کوي، بره ګوره تور علامه راځي، زه کلیک کوم دا بلاک کېږي. ګورې سلیکټ شو، دا ګوره دلته بلاک کېږي نه دې ځای نه چې بلاک شو. دا کلیک کوم او دا کلیک کوم، یو کالم یو رو ګوره دواړه برابر کړل، هم کالمونه برابر شو هم رو. ګوره یوه خانه د بل نه غټه نه ده، ټولې برابرې شولې. دې سره رنګ منګ سټایل ورته ورکولی شي، سټایلونه هم پکې شته، خو دستي موږ ضرورت نه لرو ورته. دا وګوره اوکې کوم زه انډو. دغسې کار کې د ډایرکشن د لیکلو چینج کوي. مثال دغسې لیکل دي، مثلا بره نه شروع که لاندې نه شروع که. ګورئ ښه داسې کار کوي. دلته مثلا موږ لیکلی دی نیم، دلته مثلا لیکلی دی خان، دلته هم لیکلی دی اسد، دلته هم لیکلی دی زبی، دلته هم لیکلی دی سامد. اوس دا برابرو د دې مثلا اسنډینګ ډسنډینګ، ا نه زیډه پورې، زیډ نه ا پورې. ګوره ا نه زیډه پورې لیکلي که نه، زه کلیک کوم ګوره ا تر زیډ. نیم خو ځکه نه کېږي چې خو هیډینګ دی، دا کالم چې دا هیډینګ کالم دی. نو په دې کې چې کوم یو شی نیم چې اوس الټه کړي خو نیم دلته راغی، نو بیا څه پته لګي چې دا نومونه دي که څه دي. او که دا کلیک وګوره زیډ نه تر ا پورې. ایم څه کار کوي؟ مثال موږ دلته لیکلي دي 80، دلته مو ورته لیکلي دي مثلا 50. زه غواړم دا جمع کړم، دا کلیک کوي ګوره دلته مجموعه راوځي سم. مثلا تاسو مختلف 5 4 مجموعه راوباسئ، دا کلیک کړئ ته مجموعه راوځي. لاندنۍ خانه چې کوم ځای کې تاسو کلیک وکړئ د هغې برنو مجموعه راوځي. دلته مثلا نور لیکم، دې ځای کې زه مجموعه راوباسم. دا وګوره 23 دا ټولو سره جمع کړم.